ګلبدین حکمتیار ځانمرګي احمق او بې شعوره انسانان دي او پر وړاندې یې باید اسلامي جهاد اعلان شي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په کندوز کې د کابل بانک مخې ته د تیرې ورځې د ځانمرګي برید په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند په یوې اعلامیې کې دغه برید د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بللی او دا یې د کرایي جنایتګارانو کار یاد کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي دا له مروت او انسانیت لرې جنایت هغه مفسدین ترسره کوي چې نه دین لري او نه انسانیت. پخوا به هم په ښوونځیو، مدرسو او ښارونو کې دوی همدا انتحاریان کول او اوس یې هم کوي. دا به کوم احمق او بې شعوره انسان وي چې د داسې بې رحمانه وژنو لپاره دې ځان وژنه وکړي. وړاندې افغانان مخاطب کړی شوي چې تاسو د شوروي او ناټو پر ضد جهاد وکړ. راځئ د دغو ذلیلو اشرارو د خپلولو لپاره هم ملاتړ وکړئ او د دوی خلاف ستر او ملت شموله اسلامي جهاد اعلان کړئ. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی.